د اسلامي امارت د مشرتابه د اوامرو د اطاعت له مخې جرنامو کنډک یې بولي، نو څلورم کنډک مو هلته موقعیت لري. نو هغه مو انشاءالله د ناوې د ولسوالۍ سره مو په رابطه کې کړی دی. د ناوې د ولسوالۍ مسؤلینو سره په هماهنګۍ کې دی. د توپ د ملي دفاع وزارت د پالیسیو مطابق خپلې چارې په منظمه او شفافه توګه مخته وړي او ښې لاسته راوړنې لري. د جنګ په ډګر کې د درنو اسلحو کارول او ترې ګټه اخیستل په پرمختللې نړۍ کې د بریالیو جګړه ییزو فعالیتونو څخه شمیرل کیږي. دا چې توپچي ځواک د جنګ په ډګر کې مهم او مؤثر رول لري، نو په همدې اساس په یاده لیوا کې د توپچي ځواک د روزلو ترڅنګ د شته درنو اسلحو ساتنه او ترې ګټه اخیستنه خورا مهم او اړین دي. امارت به د حالاتو دقیق جاج واخلي، زموږ له سره به د ظلم هر رواج واخلي، لاس نیوی به د مظلومو وطنوالو وکړي. 432 اراده رینجر ترمیم شوي دي او 10 اراده رینجر امبولانس ترمیم شوي دي او 150 اراده حموي ترمیم شوي دي او 12 اراده حموي امبولانسونه دي او 115 اراده انټرنیشنل ترمیم شوي دي. د تخنیک څانګه چې د لومړي پلي بدرلې وه د پوځي وسایطو، سپکو او درنو وسلو د ترمیم او ښه ساتلو چاره په غاړه لري. په تیرو 3 کلونو کې د ډیرو لاسته راوړنو برخمنه ده چې د لیوا قرارګاه او اړونده جزو تامونو د پوځي تجهیزاتو په چمتو کولو او دفاعي ځواک په قوي ساتلو کې پراخه ونډه لري. 40 کسانان مجاهدین مو د ډیسي توپ څخه فارغ کړي. په دوهمه دوره کې مو بیا 19 کسانان د زیو څخه فارغ کړي، زیو 30 څخه فارغ کړي دي او دا شان مو په دریمه دوره کې 20 کسانان د 2 میاشتني ډیسي کورس څخه فارغ کړي دي او دا رقم موږ خپل توپچي پرسونل د دغه لومړي پلي بدري لیوا او مرکز کابل ته استولی دی. د همدغه دشت لپاره همدغه رقم کلي اردو ته په وار استولی دی چې د تیر کال څخه تر اوسه پورې تقریبا موږ په دغه خپل توپچي پرسونل کې 85% خپل پرسونل د مسلکي او دغه رقم د نظامي کورس څخه فارغین لرو. موږ دا ډاډ او اطمینان خپل ولس ته ورکوو. انشاءالله شپه او ورځ ستاسو په خدمت کې یو. که هر بخش کې موږ څخه غوښتنه ولري، موږ په خدمت کې یو. موږ د دوی امر ته لبیک وایو او موږ به د دوی امنیت ساتو، ځکه چې موږ دغه 20 کاله مبارزه کوله. موږ د دوی د عزت او د دوی د امنیت لپاره کوشش کوو. نو موږ به انشاءالله خپل شپه او ورځ دا کوشش کوو د دوی امنیت په ساتو. دا لیوا د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار کې موقعیت لري چې د همدې لیوا اړوند ټولیان، کنډکونه او جزتامونو په لیرې ولسوالیو پرتیو سیمو کې فعلاً فعال او برقرار دي.